د سپېڅلي خدای تعالی په نامه سلام وخت مو په خیر عزتمنو لیدونکو د 8 بجو خبري ټولګې ته ښه راغلاست. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرټکي. په افغانستان باندې د پاکستان په تازه بریدونو کې د دوو خبریالانو په ګډون له 100 څخه زیات افغان ملکي وګړي شهیدان او زخمی شوي دي. اسلامي امارت وایي چې په ځوابي بریدونو کې پاکستاني لوري ته درانه تلفات اړولي دي. د افغان او پاکستاني پوځونو ترمنځ د پرله پسې نښتو په اړه غبرګونونه روسیې له دواړو خوا غوښتي چې خبرې وکړي. مولانا فضل الرحمن د منځګړیتوب لپاره چمتووالی ښودلی دی. او په پاکستان کې پر افغان کډوالو د فشارونو زیاتوالی د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ د پوځي نښتو په منځ کې افغان کډوال وایي چې پاکستاني پولیس ورسره ناوړه چلند کوي. بشپړ خبرونه زه یوسف خان لالی یم. د کندهار او پکتیکا ولایتونو کې د ډیورنډ فرضي کرښې اړوند د اسلامي امارت پاکستاني ځواکونو ترمنځ سخته جګړه ترسره شوې. په دې نښتو کې د دوو خبریالانو په ګډون 12 ملکي وګړي شهیدان شوي او ټپیان شوي دي. د اسلامي امارت مرستیال ویاند حمدالله فطرت ویلي چې په دې نښتو کې پاکستاني لوري ته هم مرګ ژوبله اوښتې او د دوی پوځي تجهیزات د اسلامي امارت لاس ته ورغلي دي. السلام علیکم ورحمت الله. ملګرو د دروازې د شاټ ورکوو دروازه په چاوو دعاوې کوي ملګرو. مجاهدین د دعاوې کوي ملګرو. نن سهار د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې د پکتیکا ولایت د ترو ولسوالۍ او همدارنګه د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ په پولو د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې شوې. د راپور له مخې جګړه د سهار له 3 بجو پیل شوه او نن سهار 8 بجې په سپین بولدک کې پای ته ورسېدله. سرچینې وایي افغان ځواکونو د څو پوستو د نیولو ترڅنګ پاکستاني لوري ته درنه مرژوبله اړولې او د باب دوستۍ دروازه یې الوزولې ده. دغه راز د اسلامي امارت ویاند ذبیح الله مجاهد په خپل ایکس کې لیکلي چې د پاکستاني ځواکونو په بریدونو کې 12 ملکي وګړي شهیدان او 100 تنه نور ټپیان شوي. د دې سره سم د اسلامي امارت ویاند مرستیال حمدالله فطرت ویلي چې جګړه د پاکستان له برید سره پیل شوه او د اسلامي امارت ځواکونو د دفاع او غچ اخیستلو په موخه ځواب ورکړ چې په پایله کې پاکستاني پوځ ته درنه زیانونه اوښتي دي. فطرت زیاته کړې چې یو شمېر د پاکستان پوځ وسلې او تجهیزات هم د اسلامي امارت ځواکونو لاس ته ورغلي دي. نن سهار وختي یو ځل بیا پاکستاني ځواکونو د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ کې پر عامه هستوګنیزو کورونو باندې د سپکو او درنو وسلو بریدونه پیل کړل چې له بده مرغه په دې بریدونو کې تر 12 تنو ملکي هیوادوال شهیدان او تر 100 زیات ټپیان شول. وروسته افغان ځواکونه هم ځوابي حملې ته مجبور شول او په نتیجه کې ګڼ شمېر پاکستاني متجاوز نظامیان ووژل شول. پوستې او دغوی نظامي مرکزونه تصرف سو، وسلې او ټانګونه یې ترلاسه شول. اکثره نظامي تاسیسات یې هم له منځه وړل شوي دي. په 8 بجو زموږ لخوا جګړه بیرته کنټرول شوې، خو موږ هیوادوالو ته ډاډ ورکوو چې مجاهدین په خورا لوړ مورال د خپلې خاورې، حریم او د خلکو دفاع ته چمتو دي. د پوځي چارو شنونکي بیا وایي چې دا ډول ترنګرتیا د دواړو لورو په ګټه نه ده. در واقع هر که آغازگر این حمله است ملامت است، باید قبول کنه ملامتیشه و دوباره به این کار دست نزنه، چون که ادامه منازعه بین پاکستان و افغانستان یک عالم مشکلات بر دو طرف پیش میکنه که اگر خدا نخواسته از کنترل خارج شود کاملا به تباهی دو طرف تمام میشه. بنابراین هر دو طرف رهبری هر دو طرف مسئولانه عمل کنند. د بله خوا سلګونو کسانو نن د بغلان ولایت په پلخمري ښار کې د پاکستان د هوایي بریدونو او د افغانستان د هوایي حریم د نقص په اعتراض کې لاریون کړی دی. معترضینو د پاکستان دا کړنې د افغانستان د ملي حاکمیت څرګند نقص وباله او له نړیوالو بنسټونو یې وغوښتل چې د اسلام آباد پر وړاندې روښانه او مسؤل دریځ خپل کړي. د لرون ګډونوالو ټینګار وکړ چې د افغانستان خلک د سولې غوښتونکي دي، خو د خاورې او خپلواکۍ دفاع خپل ملي مسؤلیت ګڼي. پر همدې موضوع د بحث لپاره په ژوندۍ بڼه راسره وصل دی د نړیوالو چارو کارپوه ښاغلی عزیز معارض صاحب. معارض صاحب سړی مشه وخت د بخیر خپرونې ته هم په خیر راغلی. معارض صاحب د
پاکستانی پوځیانو او د افغانستان د پوځیانو د جګړې په دوام کې داسې راپورونه خپریږي چې ډیری افغان ملکي وګړي شهیدان شوي دي د یو خبریال په ګډون باندې فکر کوئ چې د جنگ یا د جګړې په قانون کې دا شته چې ملکي وګړي دې په نښه شي په ټوله کې؟ مننه جناب لالی صاحب، تاسو تخنیکي همکاران ته لیدونکو کې په سلام و احترامات وړاندې کوم. ګوره مطابق کنوانسیون د ویانا د 1990 کال جرائم جنگي ورته وایي او دغه پروتوکول 1990 کال حتن اجازه نه چې په ملکي وګړو په ملکي تاسیساتو غیر نظامي ځایو باندې حتی په مواشي او حیواناتو هغه چې طبيعت باندې ځنګالو دي ته اجازه نه ستې څوک یا جګړه وکړي یا حمله وکړي او دا ځان د سنگین ځانه تاوان لري یا جبران د خساره کیږي او دا مجرم بلل کیږي. راوړو دې ته چې جګړه ده، جګړه مامور کې هم دا تصادفي نه ده، دا د پلان نامه ده. د مقابل لور پاکستان کې دای سي غلطه محاسبه کړي ځکه په خوا د محتوا د مجاهدینو په اصطلاح راتګ د حکومت لدی خوا مقرره حمله په افغانستان کولې په جمهوریت وخت کې کولې جوابیه انتقامیه غچکسلو برید په دې معنی وسه هغه یو جبهي بل خواته کېدای شي غربي نړۍ امریکا د کوم پروژه ورکړي ته ګډوډي رامنځته کړي په سیمه کې چې افغانستان تراسي په پلمه باګراوند ونیسي او یا هم مرکزی اسیا ته کوم چل جوړ کړي ځکه د غزه او د اسرائیل جګړه هم وربان کړه بل اخره کېدای شي له افراطي ډلې ته پروګرام جوړ لبل خوار افغانستان هم هدف لري هغه دا چې دوی همیشه عمله کوله جواب نه ورکول کېده د دوستۍ د ورورۍ خبرې سره کېدل د سولې ځکه سوله آرامش ثبات د دوه هوادو په ګټه د دوه هوادو پرمختګ او د دوه هوادو د تجارت او سوداګرۍ فاندول سبب ګرځي. باندې د اعتراض نه کول ځکه دوی په خپل سیاست کې خود مختار نه و همیشه د غیر پروژې مختولې نفوس ډېر د جغرافیای کمه ده قرضدار ده صنعتي تولیدي واده ده د بقا او د معیشت او د بودیجه په د کمیشنو په جنگ او جګړه کې وچل سعودي او غرب او امریکا او ناتو نه پیسې اخیستي نو دا ځل دا هم فکر کاوه چې خپل کورنۍ کشمکش جګړو ته د پښتنو د بلوچ د سندیانو د کشمیریانو او مذهبي مولایان چې دوی په چل پوسوي چې دا کفري نظام د کفري قانون لري د اسلام په پلمه باندې افزار استفاده کوي نن سبا اسلامي هیواد په افغانستان کې ده وې دارو یا هم لري په خپل اردوی فوج چې موږ اسلام مسلمانان یو ځکه له سره خو هدف د هندو مسلمان جنگ یو فکر و ماره مسلمان سره جنگ د دین ناشون کړه ګورې فضل الرحمن هم استعفا ورکړو د سولې خبرې کوي مولا منبر کې هم د دې په تبلیغ کیږي نو دا یو جګړه دی افغانستان بل اخر دا صحیح مورد صاحب په ډیره بخښنې سره که ماته وخت راکړئ مورد صاحب اوس د جګړې څخه څو ورځې تیریږي البته چې د وخت لپاره د ډیر کم وخت لپاره دغه جګړه آرامه شوې هم و خو نن بیا داسې ښکاري چې پاکستان د یو ځل بیا اوربند مات کړی او د سهار له 4 بجو رئیس عملیات شروع کړي د افغان پوځیانو باندې زما اوس پوښتنه دلته دا ده چې اوس به نړۍ کله مداخله کوي نړۍ به کله منځګړیتوب کوي او نړۍ به په رښتیا هم خپل مسؤلیت د دې لپاره چې دواړې خواوې جنگ بند کړي څه وخت ادا کوي؟ ګوره که چیرې د افغانستان ځواکونه پیاوړي شي او بریا ترلاسه کړي بیا نړۍ مداخله کوي بغیر هغه پاکستان ګوره د 20 کاله ټوله نړۍ په افغانستان کې و اماده حملې کولې افغانستان سره ستراتیژیکي دفاعي تړونونه هم درلودل بارم پنجاب ته غږ نه کاوه ځکه دا دوی برنامې دي د نړۍ اصول او مقررات او منشور اعلامیه او کنوانسیون دوی جوړ کړي دي یې کوي دوی په خپل ګټه باندې کار کوي که چیرې زور ورته وښودل شي پاکستان متضرر کی خپل چیغي وي بالا د نړۍ اقدام کوي اما زه ترجیح ورکوم به تر د سیمه هوادونه گاونډي هوادونه عربي هوادونه ټول مشترک غونډه سره وکړي د نړیوالو د ملګرتوب په کار کش کولو سره یو سم دقیق قانوني حقوقي عملی تضمین ترلاسه شي که تضمین ترلاسه نشي دا چې مولانا فضل الرحمن وایي دا چې باجوا وایي دا چې مثلا خوجا وایي دا چې مثلا آصف منیر وایي او دا آصف منیر
دا فایده نه کوي ځکه دوی همیشه ژمنې کړي دي ژمنې ماتې کړي د خپلو ګټو دپاره د هر وسیلې نه استفاده کړې اوس هغه لویه وسیله چې د اسلام و ملا و منبر و اسلامي و دا رسوا شوي دي دې وسیلې نه استفاده نه شي کولی د محاسبه غلطه وه اوس په راګیر ده هم په کور دننه هم په کور بهر هم له ایران سره هم له هند سره هم له افغانستان سره د ښې اړیکې نه لري نو بنا دی مجبورېږي چې غرب نړۍ ته ووایي چې راسئ سوله وکړئ ارامي وکړئ دوی پوځ ماته شوې که چې دوی روحیه نه لري دوی په چریکي جګړو کې او جبهي جګړو کې ناکامیږي بله روسیه یوازینی هېواد دی مهاراج صاحب چې په ټوله نړۍ کې اسلامي امارات په رسمیت پیژندلی دی څومره هیله ترې کېدلی شي چې په دې وخت کې د افغانستان تر څنګ ودرېږي وزارت خارجه یا د بهرنیو چارو وزارت د روسیې اعلامیه ورکړه دا شخړه باید ودروي دا معنی دا د خپل اعلامیه ورکړه ګوري انعکاس دی دواړه هېوادو ته او د غربي نړۍ ته چې هغوی څه کوي دغه په مطابق دوی خامخا او پلان لري او برنامه لري ځکه دا سیمه نږدې ده روسیې مرکزي اسیا ته هغوی هم تهدید فکر کوي که دلته شخړې زیاتې سي حالات خراب سي ایران هم راګیر کېږي هند هم راګیر کېږي مرکزي اسیا نو په دې کې پکار ده چې دوی زر په زره چین سره غونډه وکړي دا مسله کې روسیا زه فکر کوم چې د سولې دپاره وړاندې کېږي اماده چې سوله نه وي چې هغه کې تضمین نه وي ورباندې سبا بیا مات کړي بیا یو چال جوړ کړي او افغانانو ته او بلوکي کسانو ته تاوان ورسوي نو په دې کې افغانان هم اوس هوښیار دي امارت اسلامي هم هوښیار ده خامخا که داسې سوله منځته راسي او ورباند چې نور پاکستان له افغانستان لاس والي ښه خبره ده بېغیر هغه نه ټول افغانان طرفدار دي چې همدې ته دوام ورکړي جګړه ده تلفات پکې زیان پکې مرض دایمي مشکلات او دایمي زیان او تلفات نه بدبختي د افغانستان خلاصي صحیح مهاراج صاحب په خپرونه کې ستاسو له حضور څخه نړۍ منندو یم کور مو آباد چې موږ ته مو وخت راکړ بیا هم ښه راغلاست که څه هم اسلامي امارت اعلان کړی چې د سعودي عربستان او قطر په منځګړیتوب د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ جګړه پای ته ورسېده خو دا پاکستان و چې کله ناکله د اسلامي امارت پر ځواکونو بریدونه ترسره کړي وو په دې وروستیو کې د چهارشنبې په ورځ پاکستاني سرحدي ساتونکو د افغانستان پر سرحدي سیمو برید وکړ چې له سختو غبرګونونو سره مخ شول د افغانستان او پاکستان ترمنځ د نښتو دوام او نړیوال غبرګونونه د پاکستان د هوایي بریدونو له امله په کابل او پکتیکا کې او د اسلامي امارت غچ اخیستونکو بریدونو وروسته چې د دواړو لورو ګڼ شمېر سرتیري پکې وژل شوي او ټاپیان شوي دغه نښتې د عربستان او قطر په منځګړیتوب پای ته ورسېدې خو دا لا هم پاکستان دی چې وخت ناوخته د افغانستان پر خاوره بریدونه کوي او نن هم د دواړو لورو ترمنځ په نښتو کې یو شمېر کسان وژل شوي او ټاپیان دي دغه جګړه نړیوال غبرګونونه هم راپارولي دي د جمعیت علما اسلام پاکستان مشر مولانا فضل الرحمن د کابل او اسلام آباد د اړیکو د ښه کولو په برخه کې د خپل پخواني رول یادونه وکړه او ویل چې اوس هم کولی شي د منځګړي په توګه ونډه ولوبوي ما پخوا هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي په کمولو کې رول درلود او اوس هم دا چمتوالی لرم ما د افغانستان له مشرتابه سره اړیکې نیولي هغوی غواړي چې ستونزې د تفاهم او خبرو له لارې حل کړي اوس باید له تندو او پارونکو خبرو ډډه وشي باید په ټولو ځایونو په ځانګړي ډول په ټولنیزو رسنیو کې د احساساتو د راپارولو پر ځای د فضا د ارامۍ هڅه وشي همدارنګه د افغانستان د سولې لپاره د امریکې پخوانی استازی زلمی خلیلزاد د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي ته په هند کې د تود هرکلي یادونه کړې او ویلي چې دا موضوع د پاکستان د واکمنو چارواکو او د هغوی د ملاتړو سخت ناراضه کړي دي امیر خان متقي د هند د سفر پر مهال له تود هرکلي سره مخ شو دا هرکلی په ځانګړې توګه د دیوبند مدرسو له استادانو مدیرانو او زده کوونکو له لوري د پام وړ دا طبیعي ده چې د پاکستان د واکمنۍ ادارې او د هغې د ملاتړو سخت ناخوښ کړی جنگ تشنج و درگیری بین پاکستان و افغانستان تصادفی نیست شاید جانب مقابل هدفش برنامه کشورهای غربی باشه خصوصا امریکا که گدودی و بینظمی را بیاره و بیاره باگرام اشغال کنه و از طرف افغانستان هم می هدف به ایست که همیشه پاکستان خلاف تمام اصول بین‌المللی و عدم اصل مداخله در افغانستان و عدم و رعایت احترام متقابل مداخله کرده و بالاخره
حمله کردن بر بالای کابل و مناطق خوست جنوبی افغانستان و این انتقام گیرانه دوباره حمله شد از طرف افغان ها. سره له دې نږدې یو ونې کېږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ جګړه دوام لري، خو دا جګړه د لنډې وقفې وروسته بیرته پیل شوې ده او لا تر اوسه روښانه نه ده چې دا وضعیت به تر کله دوام وکړي. عزتمند اورېدونکو د 8 بجو خبري ټولګه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا کتو په الله پاک مو سپارم. ښې چارې.